محمد وبارك وسلم عليه. د حضرت سیدنا امام بخاری رحمه الله د احوال په سلسله کې نن د تصنیفات په متعلق خبره کیږي. امام بخاری رحمه الله مجموعه 22 تصنیفات لري. په دغه کې مشهور ترین تصنیف دغه صحیح البخاری ده. جامع کبیر، مسند کبیر، تاریخ کبیر، تاریخ اوسط، تاریخ صغیر، کتاب العلل، کتاب التوحید، جزء الفرد، دسه مجموعه تقریبا 22 کتابونه. خو مشهور ترین کتابه دغه کتاب د چې موږ تاسو شروع کړی. اوس د دغه کتاب په متعلق کې په مختلفو حیثیاتو باندې بحث. اول د دغه کتاب نوم الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأيامه، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع ځکه چې په اتو مضامینو باندې مشتمل ده. هغه کتابونه چې په اتو مضامینو مشتمل وي هغه ته جوامع ویل کېږي: سیر، آداب، تفاسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام، مناقب. او مستند ورته وی ځکه چې په دې کې ډیر احادیث هغه احادیث مرفوعه دي تر پیغمبر علی السلام پورې سند رسیدلی ده. الصحیح ځکه د په خپل کتاب کې التزام د صحت کړی، زه به هغه روایت راوړم په کتاب کې چې هغه صحیح وي. المختصر ځکه د چې په خپل کتاب کې کوم احادیث مبارکه جمع کړي دي دا مختصر دي د احادیث صحیحه ونه. دا معنی په دې کتاب کې چې ذکر دي هغه احادیث صحیحه دي، نه دا معنی چې احادیث صحیحه منحصر په دې کې دي. صحیح احادیث نورم ډیر دي، خدا دې غونه را مختصر کړی شوی دي. فی حدیثه د حدیث نه مراد اقوال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، و سننه مراد افعال او تقریرات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، و ایامه مراد غزوات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. دا دغه کتاب نوم ده. دغه کتاب باعث تالیف ولې دا امام بخاری رحمه الله دومره غټ تکلیف ته ملا تړل او دا کتاب جوړو. باعث تصنیف کې دوه شیان راغلي. یو د اسحاق ابن راویه چې د موږ استاد ده، دغه په مجلس کې یو ورځ بعضې ملګرو دا ویلې کاش کې چې چا په احادیثو صحیحو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې یو مختصر کتاب جوړ وای چې ټولو خلکو استفاده تر کړی شوی. ما سره شوق د دې پیدا شو چې زه به یو صحیح مختصر کتاب په د احادیثو کې جوړوم. بل وخت کې خوب وینم ان حضرت صلی الله علیه وسلم په خوب باندې وینم د ما په لاس کې د لاس پکای ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا مچان راځي زه تر شړم. دا پکې باندې یو معبر دی وخته، یو عالم چې د خوبو ښه تعبیرونه کول، یختم چې دا خوب وویلې وای ته به نفی د کذب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وکې. چا چې احادیث موضوعه جوړ کړي او منسوب کړي د پیغمبر علیه السلام ته، دا به ته بیرته وشړې د حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه او صحیح احادیث په پاتې شي. نو شوق د دغه تصنیف مې نورم زیات شو، نو دغه تصنیف ته مې ملا وتړله. دوه دریم موده د تالیف د کتاب. دا کتاب د په څومره وخت کې جوړ کړی
ابتدا د تالیف او انتها د تالیف. مجموعه د دغه کتاب د تصنیف وخت 14 کاله ده. ابتدا یې په 219 کې، انتها د دغه کتاب د ختمېدنې په 233 کې. د امام بخاري تصنیفات خو د 18 کلنۍ نه شروع په مدینه منوره کې، خو بخاري شریف تصنیف چې شروع کوو په دغه وخت کې دی د 23 کالو و، او د بخاري شریف دا کار چې مکمل کېدو دی د 19 کالو و. 23 کاله بعد نور هم د دغه تصنیف نه دی ژوندی پاتې شوی، ځکه مخکې موږ تاسو ویلي وو چې د مجموعه عمر 22 کاله و. او دا طبیعي خبره ده هر مؤلف د خپل تألیف خدمت کوي، نو غالبا دا 23 کاله بیا د بخاري شریف د تدریس هم کړی ده، خلکو ته د خپل کتاب رسولی هم ده. څلورم عدد د روایاتو د بخاري شریف. په بخاري شریف کې مجموعه څومره روایت جمع شوي دي؟ احادیث مرفوعه چې تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې رسیدلی او په دې کتاب کې ذکر دي. مکرر غیر مکرر دوه قسمه دي. کوم روایت مرفوعه چې په دغه کتاب کې دي سره لا تکرار چې واخلې 1390 یا 1315 روایت دي. بغیر د تکرار نه بیا دوه قله قول دي پکې. یو قول دا چې بغیر د تکرار نه 4000 روایت دي، سره له تکرار 2000، یعنی دا بعض روایت مکرر کې ذکر شوی دي بغیر د تکرار نه 4000. او یو قول دا چې بغیر د تکرار نه 2911 روایت دي. دا احادیث مرفوعه. خو په دغه بخاري کې یو قسم احادیث دي چې هغه ته احادیث معلقه وایي. که تاسو په یاد وي چې هغه اول د سند کې استادان پریښي وي هغه ته حدیث معلق ویل کېږي. معلق احادیث په دې کتاب کې 1440 معلق احادیث په دې کې موجود دي. او متابعات چې په طبع یې راوړي د بخاري د صحیح روایاتو تابع لکه آثار د صحابه و، کله کله د تایید لپاره داسې روایات هم راوړي چې هغو ته متابعات ویل کېږي. هغه متابعات 344 متابعات. متابعات معلقات احادیث مرفوعه سره له تکراره. مجموعه چې جمع کې ټول روایت په بخاري شریف کې نظر 2 روایت. دا د عدد په لحاظ باندې د دغه کتاب روایت. فضائل د بخاري. فضائل د بخاري یو روایت دي، یو تراجم دي. دا باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ترجمه الباب یی. ابتدا د تصنیف په حرم شریف کې شوی ده، مکه معظمه مسجد حرم مبارک کې. او وضع د تراجمو دا بابونه چې بیا ورته یې دي دا په مابین د منبر د پیغمبر علی السلام او په مابین د حجرات مبارکه او د پیغمبر علی السلام، یعنی ریاض الجنت کې. تصنیف په حرم کې دغه دا معنا نه چې ټول تصنیف په حرم کې، ولې د ټول تصنیف زمانه خو 14 کاله ده. 14 کاله خو په مکه معظمه کې نه دي تیر کړي. یعنی ابتدا د تصنیف په مسجد حرم کې شوې ده او وضع د تراجم بیا په ریاض الجنت کې شوې ده. دغه کتاب خصائص او امتیازات. په دې کتاب کې
یو لوی امتیاز ځای دا شو چې د ابتدا د تصنیف په حرم کې، وضع د تراجم یې په ریاض الجنت کې، خو دغه ځای ته اوس وګورو مهم څومره روایت چې دلته په بخاري شریف کې در راوړي دي. هر یو روایت ته د استخاره کړې ده، 2 رکعات المنځ بیا استخاره، چې د شپې په خوب کې په صحیح معنا لیدلی چې دا حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا یقین راغلی، وروسته به په خپل کتاب کې لیکلی. او لکه څنګه چې د نفس روایاتو دپاره د لیکلو دپاره استخارې کولې، چې مجموعه روایت وګورو نظر 2 او د تکرار نه بغیر چې وګورو صرف مرفوع به تکرار 4 دا ټول ته استخارې شوي. او وضع د تراجم ته چې ریاض الجنت کې د ترجمه البابونه جوړول، هر ترجمات الباب ته هم استخاره کړې ده. 2 رکعات المنځ استخاره، پس له استخارې نه چې کوم شی په استخاره کې الله ورته معلوم کړی هغه ترجمه الباب ګرځولی. او دغه کتاب د امتیازات او خصائص نه یو تراجم دي. تراجم د امام بخاری، د حضرت امام بخاری د وخت نه راوروسته تر نن پورې معرکة الآراء دي. د ترجمه الباب نه مقصد اخیستل د بخاری ډیر مشکل دي، ځکه هم هر محدث چې سړی مختلف شروح وګوري، کله به وي چې دغه مقصد دغه ترجمه الباب نه، ترجمه الباب حکم وي چې دا د عنوان نه معلومیږي، کله وي دغه ترجمه الباب ده، کله بل محدث په بیا وي چې دغه ترجمه الباب ده. داسې مغلق معلق هغه دي تراجم دي چې د حضرت امام بخاری رحمه الله نه راوروسته تر اوسه پورې معرکة الآراء دي. بیا په د خپل کتاب کې چې د تراجم وضع کړي دي، په دا وضع د تراجمو کې هم د طریقې کار ډیره مختلفه ده. کله حدیث د پیغمبر علیه السلام ترجمه الباب ګرځولی، خو په عنوان د حدیث هر څوړی پیږم چې دا حدیث ده. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5. وري اولا باب کې قول النبي صلى الله عليه وسلم ویل چې دا بني الاسلام على 5 ترجمه الباب دا عبارات عین دي پیغمبر علیه السلام نه را نقل دي، د حدیث مرفوع ده. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5. او کله ترجمه الباب حدیث مبارک راوړی وي، خو عنوان د حدیث نه وي، نو لہذا څوک چې په حدیثو کې مهارت نه لري په دغه نه پیږي چې دا حدیث ده. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، دغه عین حدیث ده، خو د قول النبي صلی الله علیه وسلم نه دی ورسره ویلي. او کله ترجمه الباب خپل عبارت وضع کړی، حدیث مبارک نه وي. بیا دا تراجم چې د وضع کړی دي، کله ترجمه الباب په حل سره مصدر کړی، اولا په ترجمه الباب کې حل استفهامیه ذکر کړی، یا اشاره وی ابهام ته چې دغه ترجمه الباب حکم مبهم ده، یا اشاره وی اختلاف ته چې په دغه مسله کې اختلاف ته د علماو، آرای د علماو کې مختلف دي. کله ترجمه الباب مصدر کړي په عنوان د کیفه، باب کیف کان بدء الوحی، په یغه کې بیا کله تفصیل ته اشاره وي، کوم قسم بیا نو په حدیثو کې زیات تفصیل ذکر کیږي، لکه حدیثو کې چې دلته اوس بیا ورسته لخيره موږ تاسو ذکر کوو د حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د وحی د راتګ کیفیت په کوم قسم وو، نو دا به بیا تقریبا 15 قسمه ذکر کیږي، تفصیل بیا کې کوي. کله ترجمه الباب ذکر کی، باب ذکر کی بلا ترجمه الباب،
صرف بابون ټکی وي بابون شته خو باب په څه کې ده د عنوان نور نه وي دستي بیا حدیث وي دغه ترجمه الباب چې نه ذکر شوی باب چې بلا ترجمه وي څوک وایي چې دا سهو د مؤلف ته خپل امام بخاری کې سهو راغلی د تر پاتې شوی ده څوک وایي چې نه سهو د راوي ده هغه شاګردانو چې د دنه روایت نقل کړی ده ځکه 23 کاله د درس کړی ده دغه کې بعضې شاګردانو هغه عنوان ویر شوی ده نه دی لیکلی څوک وایي چې تصرف د ناسخ ته چې چا دا کتاب لیکو یغه دا عنوان باب ذکر کړی او عنوان نه ده ذکر کړی څوک وایي امام بخاری خو مخکې موږ ویل چې تراجم وروسته وضع کړي دي باب ټکی ذکر کړی چې په دغه ځای کې به یو ترجمه الباب ږدم خو وروسته بیا دا موقع نه ده پیدا شوې چې دا هلته وضع د ترجمه الباب کړی وای خو دا توجیحات ټول ضعیف دي چې حمل کوي بغیر د څه دلیل نه په سهو د مؤلف باندې یا په سهو د راوي او نسیان د راوي باندې یا په تصرف د هغه ناسخ باندې او یا دا چې دته موقع نه ده پیدا شوې ولې 23 کاله د تصنیف نه بعد هم دی ژوندی و که نه و ژوندی په 23 کاله کې دته موقع نه ده پیدا شوې نو ښه خبره چې اکثره محدثین کرام لیکي هغه دا وایي چې باب چې ذکر ترجمه الباب چې نه ده ذکر یا دغه باب کل فصل من الباب سابق دا په واقع کې دغه دوم نظر نه چې سړی په خپل مسوده باندې وکي څه شیان مباحث دي هغه مخکینی باب پاتې وي بیا وروسته بیا ذکر کی نو کل فصل من الباب سابق څوک وایي چې باب چې ذکر شوی او ترجمه الباب چې نه ده ذکر په واقع کې د مخکې باب نه چې اول ذکر ده دیغه باب د ذکر نه چاته یو سوال پیدا شوی ده دا دوم باب مصدر کړی په عنوان باندې چې نه ده دغه کې مقصد د پدیغه اعتراض چې ناشد د باب سابق نه خو بیرته تتمه د باب سابق وګرځیده او څوک وی چې باب بلا ترجمه چې ذکر کړی تشحیز الاذهان یو حدیث مبارک مشتمل د پدری جملو د یوې جملې نه یو باب معلومیږي د بل نه بل باب معلومیږي د بل نه بل اوس نو طالبانو ته خبره پرېښې ده چې دوی په خپل فکر باندې دغه عنواناتو د احادیث مبارکو نه ترجمه الباب معلوم کړي طالب متوجه کول ده تشحیز الاذهان تیزول د ذهن چې دای مجبور شي چې د نورو ځای کې دغه باب نه دا مقصد دی دغه باب نه دا مقصد دا ذکر کیږي بل ځای کې باب ذکر شو ترجمه الباب نشته وروسته چې حدیث وګوري نو دغه حدیثو کې په خپل د فکر وکړي چې د حدیث نو کوم حکم معلومیږي هغه به ورته ترجمه الباب وګرځي تشحیز الاذهان او څوک وي باب بلا عنوان ذکر کړي بلا ترجمه الباب د افادې د تعمیم لپاره دا چې حدیث په درې جملو مشتمل ده مثلا هر جملې نه یو حکم معلومیږي اوس نو تا ته خبره پرې کې چې کچېرې زه یو عنوان ذکر کوم بیا چاته خیال کې دا ورځي چې د حدیث مبارک نه صرف دغه یو حکم معلومیږي نه څوک دی هغه یو حکم تر واخلي څوک دی بل حکم تر واخلي څوک دی بل حکم تر واخلي ځکه حدیث مثلا د درې مقاصدو لپاره ذکر شوی نو د افادې د تعمیم لپاره دا کوي او بل د عاداتو نه دا ده تراجم چې دی ذکر کوي دا ترجمه الباب وای فقاهت بخاری د تراجمو نه معلومیږي دا د حکم دا ترجمه الباب لکه دعوه ده په یو حکم باندې هغه حکم مدعا شو عنوان ذکر کو خو دلیل په ثبوت باندې غالبا چې یو واره دغه ترجمه الباب د ثبوت لپاره آیات مبارکه موجود وي د چې ترجمه الباب ذکر کې دستی بیا ورسته آیات ذکر کی کله دغه ترجمه الباب د ثبوت لپاره آیات مبارکه سره احادیث مرفوعه هم ذکر کی کله صرف اکتفا په آیاتو کړی وي کله بیا دواړه جمع وي کله بیا ترجمه الباب ذکر ده
وروسته د اثبات لپاره صرف احادیث مرفوعه ذکر وي، آیات نه وي ذکر. دغه ترجمه الباب ثبوت کوم آیات نه کیږي، نو احادیث مرفوعه دغه د اثبات لپاره ذکر وي. کله د تفصیل او د توضیح لپاره د حدیث مسند مرفوع د ذکر نه وروسته بیا آثار د صحابه او ذکر کې د توضیح لپاره، نو اصل کتاب کې خود التزام د صحیح احادیثو کړی، د مرفوع احادیثو یې کړی چې احادیث مسنده مرفوعه ذکر کوي، خو کله کله د توضیح لپاره آثار موقوفه هم کې راوړي، مقطوعه هم کې راوړي. دغه نه مقصود توضیح دغه عنوان وي چې ښه توضیح وشي. امام بخاری رحمه الله دا چې دغه خپل کتاب جوړ کړی، کله کله په د تراجمو کې دای بدء الحکم ذکر کوي، بابن کیف کان بدء الوحی، وروسته بیا را روان ده بابن کیف کان بدء الاذان، کله ذکر کیږي باب بدء الخلق، کله ذکر کیږي بدء اخر دغه عبارت کې به یو داسې ټکی ذکر کړي چې دغه بحث اخر ته انتها ته اشاره وي چې دا بحث نور خلاص شي. برادت ویل کېږي براعت الاختتام چې هغه بیا په خپل ځای کې موږ تاسې پکانه ذلک آخر شان هرقل اخر ټکی ذکر کو چې د وحی مثلا د نور اخر ته ورسېده. په دغه کې څه مطلب وي؟ هر عنوان چې د ذکر کړي بیا په اخر کې براعت الاختتام کوي، وای په دغه کې تنبیه د انسان ته، مولوي صاحب مدرس چې ته درس کوي، مصنف چې ته تصنیف کوي، طالب چې ته علم حاصلې، عامل چې ته عمل په دغه حدیث باندې کوي، بیا که جهاد کوي، که روژې نیسي، که هر څه کوي. لکه دغه عنوان چې شروع هغه د ختم شو په محدوده زمانه کې څو شپې سبق دې پکې وویل، دغه بحث ختم شو. دا تا عمر هم داسې ختمیږي. اوس نو چې عمر دې ختمیږي په دغه براعت الاختتام کې، نو مطلب چې ده آخرت ته انسان متوجه کول ده. زموږ زندگی دلته په دنیا کې دائمي نه ده. وخت چې دنیا کې دائمي نه ده، دا زندگی ختمیږي. کل نفس ذائقة الموت، او هلته زموږ د ایمان جز ده چې دواري والبعث بعد الموت هم شته، چې دواري به ژوندي کېږو. او دا مو بیا ایمان ده چې د هغه نه بعد بیا بل واري مرګ نشته. او دا مو ایمان ده چې هغه د آخرت زندگی نتیجه د دغه دنیا د زندگی د عمل ده. که دلته ایمان، تقوا، دیانت موجود و، هلته زندگی به بیا د راحت وي. که دلته خدای مکړه ایمان نه و، یا ایمان و، تقوا نه و، نیک عملی نه و، معاصی موجود و، بیا به هغه دومه زندگی دا ذاتي د تکلیف زندگی وي. د خپل جرم په انداز به هر سړی تکلیفونه بیا تیری. وخت چې دا یو خبره فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، یو خبره چې بار بار ذکر کیږي اخر زړه تلویږي. دا چې د قیامت خبره د موږ عام مسلمانان بخي سره کوي نه، علماء ته ورځي نه، په صحبت اولیاء او د نیکو خلکو کې کینی نه. دا اقامت خبره د ذهن اوځي. مسلمان د نن د دنیا په ګټلو کې دومره سرګرم ده چې ته به وایې چې هر انسان دا خیال لري چې کم از کم 200 کاله خو زه ژوندی. دا چې زه باید څه وکړم،
توبه وباسم خپل عمل اصلاح وکم دا سوچ نه پیدا کیږي ځکه نه پیدا کیږي چې آخرت وير ده که آخرت سړي یاد وي او الله یاد مبدا او معاد په بسم الله کې موږ تاسو خبره کړې و په ترجمه کې بیا انسان غافل کیږي نه نو امام بخاری غفلت ته سړی نه پریږدي بحث شروع شو بیا اخر کې تنبیه درکې ګوره دا بحث ختم شو ته به ایتا ژوندم ختمي بحث شروع شي بیا چې ختمېدن ته خبر رانږدې شي بیا داسې ټکی ذکر کړي تا ته تنبیه درکې ګوره دا بحث شروع شو یو جمعه دوه جمعې څومره سبق دې پکې وویلې دغه د ختم شو د موږ د دنیا زندگی ملت راپسې حسابېږي زموږ زندگی په شمېر ده تقدیر ازلی کوم لیکلی دي او دا چې د مور رحم ته روح ورلویږي هلته هم چې ملایکه د خدای متعال نه پوښتنه کوي په پوښتنو کې یوه پوښتنه دا هم ده څومره بې عمر وي اجل څه وخت ده په هغه وخت کې لا ولیکل چې د دغه به دومره عمر وي وخت نو چې ولیکل شو بیا نو د الله قطعي فیصله ده اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون چې اجل راغی هغه نیټه مقرره عند الله راغله یو سکند کې هغه نه تغییر ده راځي څوک یې نشي پاتې کېدی شاته کېدی نشي چې زندګي محدوده ده په موږ چې ملت شمېرېږي او موږ ته راپیلی یسر المرء من ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا دا خوشاله ده یاره داسې ښه دي خوند شپې مو وکړې روژه 14 ته ورسېده 14 شپې تېرې شوې نن یې 14مه ورځ ده په دغه نه ده خبره چې عمر مې 14 شپې کم شو دا خو ما د آخرت یوه غټه سرمایه وه دا بیا راګرځي چې په عربونو روپۍ څوک وشندي سخاوت وکړي چې صرف هغه د پرون ورځ بیرته راوګرځي چې ما په پرون ورځ کې نیک عملي نه ده کړې غفلت مې کړی ده زه بیرته هغه ورځ ډکه کم خانهپوري وکم هغه غیر ازري پوره کم کړی شي دی خوشحاله د دې ورځو په تېرېدن خو دغه د ورځو تېرېدن د ده د عمر تېرېدن ده یسر المرء من ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا دا د امام بخاري د خپل کتاب طریقې کار و چې ما درته ذکر اوس نو اخري خبره دې ته راځو امام بخاري رحمه الله په ډېرو محنتو په استخارو د خپل کتاب په 14 کاله کې مکمل کړی ده د دغه کتاب رتبه د نورو کتابو د احادیثو سره اصح الكتب بعد کتاب الله د قرآن عظیم شان راوروسته اصح ترین د کتابو کوم کتاب یو قول د اهل مغرب دا ده چې اصح ترین د کتابو پس د کتاب الله نه صحیح مسلم ده هغه غټ امتیازات لري چې کله مسلم شریف شروع کوو هغه به ذکر کوو دومره واضح تراجم دي چې ادنا طالبان په پیږي د بخاري خو داسې مشکل دی چې دغه وخت نه تر اوسه د ملایانو جنگ د چې ترجمه الباب نه څه مطلب ده ترکیب په لحاظ د ابوابو په لحاظ دا چې ډېر تکرار نشته پکې په ډېرو حیثیاتو مسلم هم ډېر بهترین کتاب ده نو ځکه یغو ویلي دي چې اصح الکتب بعد کتاب الله جامع د صحیح مسلم ده لکن د جمهور علماو مختار قول دا ده چې اصح الكتب بعد کتاب الله هغه قرآن دا صحیح البخاري دغه صحیح البخاري ته خدای دې متعال څومره عظمت ورکړی یو بشارت منامي ما درته ویلي و چې دا خوبونه ضایع شی نه دي ګورې د وخت علما په خوبو باندې دلیل نیسي دلیل دا په دلایلو کې راوړي حضرت امام بخاري رحمه الله چې کوم کتاب جوړ کړی لکه هغه د مرګ نه بعد چې یو عالم خوب ولید چې نبی علیه السلام او صحابه منتظر دي د کتاب ته اوس یو عالم وایي بیت الله شریف ته تللی وم طواف مې کوو په بیت الله شریف باندې چې کله فارغ شوم د لمنځو د طوافو د هر څه نه د حجر اسود مبارکه
او د مقام ابراهیم په مابین کې ویده شو خوب وینم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته یا ابا زید لا متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي تر څو وخت پورې به ته د امام شافعي صاحب د کتاب درس کوي او د ما کتاب نه درس کوي وای ما ورته ویل د تا کتاب کوم یو دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تا کتاب تا په نامه چې د تا کتابي کوم یو ده وای ده راته ویل چې جامع محمد ابن اسماعیل دا امام بخاري چې کوم کتاب جوړ کړی دا کتاب زما کتاب الحمدلله 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 تحديث بنعمت ویم او د خبرې د تایید لپاره چې دا کتاب پیغمبر علیه السلام ځان ته منسوب کړي تیر کال یو خلیفه صاحب یو عالم هغه یو کیفیت ماته ذکر کړي چې ماته دا حال ولیدی شو که خوب مې ولید چې حضرت پیغمبر علیه السلام تا ته بخاري شریف درکو چې دا ما کتاب دی تا هلته دا عنوان و وایي د ما کتاب دی تا امام مسلم راغی هغه خپل کتاب درکو امام ترمذی راغی هغه خپل خو بخاري شریف کتاب امام بخاري نه وایي پیغمبر علیه السلام دا کتاب تاته ویلو چې دا د ما کتاب دی تا الحمدلله خدای پاک دې ادب راته نصیب نبی علیه السلام د ځان کتاب ویلي او مشتمل په فضائل ظاهره برکات ظاهره او معنویه باندې ده خپل مؤلف د کتاب چې امام بخاري رحمه الله مستجاب الدعوات د دغه کتاب هم اثر داسې ده لکه د قرآن عظیم شان قرآن عظیم شان چې ختم شي د ختم نه بعد چې دعا د قرآن عظیم شان نه وروسته کېږي هغه دعا خدای پاک قبلوي د دغه بخاري هم دا فضیلت ده سید جمال الدین د خپل استاد سید اصیل الدین نه روایت کوي وای هغه وی ما دغه بخاري شریف د 100 مقاصدو دپاره بعضې مقاصد د خپل ځان بعضې مقاصد د نورو خلکو چې سوال وزارې راته کړي یا د استادان یا شاګردان یا هم عصر چې په داسې مشکلاتو کې د 100 مشکلاتو مقاصدو دپاره ما ختم کړی ټول خدای متعال هغه مشکلات حل کړي دي هغه مقاصد مې خدای پاک پوره کړي 100 وارې مې تجربه کړې ده خوا وختو کې د لویو حوادثو په وخت کې موږ تاسو خو هغه چې ښه خلک دي رجوع قرآن ته الحمدلله کوو قرآن عظیم شان ختم وکړو دا معمول اوس هم شته که نشته مخکې به دا و چې بخاري شریف ختم به یې کوه د عبارات تلاوت به یې کوه وبې شو په ملګري باندې قرآن 10 سپارې ده بخاري شریف هم 10 سپارې ده په 10 اجزاو باندې مشتمل ده موږ هم الحمدلله په دیره کې یو وارې الحمدلله بخاري شریف ټول په تلاوت باندې ختم کړی ده په یوه مجمع کې نو دا ختمونه به دوی کول چې خدای پاک مې مشکلات حل کړي او دومره خلکو تجربه کړی چیرې به چې په کشتۍ کې سفر و چې د چا سره به بخاري شریف په دغه سفر کې موجود و هغه کشتۍ د هلاکت نه خدای بچ کړی ده په سفر کې د دریاب خطرات ډېر وي خو دوی چې دغه تجربې کړې وې چیرې به هم چې په سفر باندې په اوبو کې تله شپو شپو مزلې به یې په اوبو کې بخاري شریف چې د ځان سره واخیسته هغه کشتۍ بیا خدای پاک نه دغه کړه نو اصح الکتب پس د قرآن عظیم شان نه بخاري ده مسلم ما درته ویلي د ترتیب په لحاظ خو ښه ده خو اصل کې خبره دا ده د کتاب صحت و قوت بنا ده په هغه شرایطو د التزام باندې امام بخاري د خپل کتاب دپاره چې کوم شرطونه وضع کړي چې زه به په خپل کتاب کې څه خل روایت جمع کوم نو یو د شرایطو نه یې دا ده چې سند به متصل وي انقطاع به په مابین کې نه وي راغلی مرسل به نه وي خو اوس خبره ته وګورئ دا راویان چې څومره په سند کې ذکر دي ټولو راویانو کې دا خبره شرط ده مسلمان عادل سلیم الذهن
چې ذهن به سالم دی وهم نه خطا کیږي بنه زیرک او د مخالفت نیوک علماونه بودای محفوظ بي علت و شذوذ به د روایت کې نه موجود مسلمان عاقل بالغ د عقل او بلوغ ټول کې شرط کی خو د دا د چې عادل بوي تام ضبط بوي حافظه قوي ذکر زیرک د تیز ذهن چکتن بوي د اول د بخاری نه نیول تر نبی علی السلام چې په سند کې څومره راویان دي په هر عصر کې بده چې د راوی راغلي دوم د خپل کتاب د احادیثو د لپاره شرط داګدي چې کوم راوی که متهم و په روایت کې دغه روایت که بیا د غیر متهم راویانو نه هم نقل و هغه کتاب روایت یې قبلي خو که داسې و چې د متهم راوی نه نقل او خو د غیر متهم نه ده نقل هغه روایت یې دی نه ځي بل شرایطو کې دا چې مدلس روایت چې یو راوي مدلس وي استاد پرېږدي د استاد ذکر کوي چې مخکې په هغه شپاړسو څو اقسامو کې مو ذکر و اووه کې و په شپاړسو کې نه په اووه کې چې و دغه مدلس روایت هلته قبلوي چې هغه مدلس راوي تصریح د سماع کړي وي په عن نه یې نقل کړی چې تصریح د سماع وکړي چې سمعتو یا حدثنا فلان احتمال د تدلیس ختم شو که نه شو ختم هغه روایت نقل کړي یا دغه روایت په دوم سند هم ذکر وي خو په دوم سند کې بیا تدلیس نه وي اوس نو یو د دغه شرایطو د صحت په باب باندې د ده روایت قوي دي تر بخاري نه دوم دا چې په دغه راویانو کې بیا لږ خبره وکړو دغه چې د متهم راوي نه روایت نه نقل کوي ټول راویان په بخاري او مسلم کې چې چا داغ په لګولی څومره دي چې د هغو نه روایت چې سړي ته شک او اشتباه پیدا کېږي متهم راویان په بخاري کې اتیا دي خو په مسلم کې 160 دي اتیا او اتیا 160 چند دي بل د بخاري په راویانو کې چې کوم څوک متهم دي د ده استادان یا هم عصر دي که چې نورو خلکو جرح په کړی خو ده ته حال ښه معلوم ده د هم عصره د امزولي یا د استاد حال خو ښه معلوم وي او د مسلم په راویانو کې چې کوم متهم راویان راغلي ډېر مخکیني دي د مخکینیو حال سړي ته بیا نه معلوم چې رښتیا واقعا په هغو کې ذوق و او که نه هسې خلکو اتهام کړی ده بل د چې د متهم راویانو نه کوم روایت نقل کړي دي هغه ډېر کم دي او په مسلم کې زیات دي د چې د متهم راویانو نه کوم روایت نقل کړي دي هغه صرف استطرادا او طبعا ذکر کړي دي اصل مدعا او ترجمه الباب په صحیح حدیث ثابته کړي خو بیا د توضیح لپاره متابع هغه روایت هم را نقل کړي او امام مسلم د دغه راویانو نه اصل مدعا د دې په روایت ثابته کړي ده او بل په دې کې هم د دو د مسلم فرق ده حدیث معنعن چې احتمال د انقطاع ده کې دغه د قبولي لپاره امام بخاري په خپل شرطو کې یو شرط دا ده چې د راوي او د مروي عنه په مابین کې به کم از کم یو واري ملاقات ثابت وي او امام مسلم دا نه ده شرط کړی هغه وایي چې د راوي چې کوم روایت کوم مروي عنه نه کړی هم عصریت کفایت کوي چې د یوې زمانې خلک وي بس دغه کافي ده کېدای شي چې سره لیدلي کېدای شي خو دا خو احتمال هم شته اوس موږ د یوې زمانې خلک یو په دا اوس زمانه کې محدثین دي په دغه موږ په وطن کې درس کوي خو دا موږ په ملګریو کې ډېرو ملګریو نه نوم زده ده نه یې لیدلی نه یې وطن لیدلی نه یې ځای لیدلی اوس ده روایت بل چا نه واورېدو خدای مې هغه روایت شیخ ته نسبت وکړي ملاقات ثابت ده امام مسلم په هم عصرت بس کې کفایت کړی دا به دا هلته امام مسلم ډېر لرګی هم راخلي په بخاري پسې په مقدمه کې بې الته د حدیث معنعن د قبولي دپاره چې شرایط ذکر کوي خو شرایط دی بخاري محتاط دي محتاط چې د راوي او د مروي عنه په مابین کې به کم از کم یو وارې خو ملاقات راغلی وي نو ځکه علما وایي
چې دغه شرایطو د التزام ته چې وګورو د بخاري شرایط قوي دي د مسلم تر شرایطونه نو لهذا صحیح البخاري مقام جدا تر مقام د صحیح مسلم دا د په کارنامو کې د امام بخاري رحمه الله اخرنۍ کارنامه چې موږ شروع کړې ده دومره اوږد بحث مو کې وکړو هم د اختصار سره ډېر شیان مو پرېښوه چې د ده د تصنیفاتو سلسله 22 په 22 کې مشهوره ده د دغه صحیح بخاري ذات محال نوم یې څه ده سبب د تالیف یې څه و موده د تالیف یې څومره وه هغه روایات په دغه مؤلف کې څومره دي د دغه کتاب امتیازات څه دي د دغه کتاب فضائل څه دي د دغه کتاب خصائص څه دي د تراجم کوم کیفیتونه دي د تراجم د اثبات کومه طریقه ده او بیا د دغه کتاب عظمت منامی چې حضرت پیغمبر علیه السلام ځان ته منسوب کړي او بیا د دغه کتاب د نورو کتابو سره نسبت چې آخرنۍ خبره چې رتبه د دغه کتاب په نورو کتابو د صحاحو کې کوم مقام ده نو اصح الکتب بعد کتاب الله د جمهور علما رایه دا ده چې هغه دغه صحیح البخاري چې د امام بخاري کتاب سبا ته ان شاء الله ذات کتاب